د سیکولریزم پدیده او د هغې پیژندنه 14مه برخه د کلیسا مالی بغاوت. کلیسا د ټولو هغو برخو ترڅنګ چې پکې په سرکشۍ اخته شوې وه په مالی او اقتصادي برخه کې هم له ژور بغاوت او طغیان سره لاس او ګریوان وه. دا په داسې حال کې وه چې د انجیل لارښوونو او د حضرت عیسی علیه السلام سپارښتنو خلک په وار وار له دنیوي غوښتنو او د تجاملاتو له پاللو څخه منع کړي وو. که هر څوک د انجیلونو او حضرت عیسی علیه السلام لارښوونې وارزوي پوهیږي چې د حضرت عیسی علیه السلام دین د شتمنیو له راټولولو او مالونو ذخیره کولو څخه تر هر څه په کلکه منع کړې ده. د حضرت عیسی علیه السلام له عملي سیرت او د هغه د حواریونو له ژوند څخه هم دا خبره څرګنده ده چې هغوی مادي شتمنیو او دنیوي ارزښتونو ته د یو سپک او بې ارزښته شي په سترګه کتل، په داسې حال کې چې یهودیان د یادو شتمنیو په راټولولو بوخت وو. مګر دا ډول له دنیا پرهیز او خلکو ته د ساده او له تجاملاتو څخه پاک ژوند سپارښتنه یوازې د کلیسا د لومړنیو دورو او حضرت عیسی علیه السلام د لارښوونو ځانګړنه وه. کلیسا هغه وخت دومره سخت دریځه شوه ان تر دې چې ځینې مباح او حلال کارونه یې هم حرام اعلان کړل او دا فاني ژوند یې شوم او د حیواني ژوند لامل وباله. اما له بل لوري همدا مهال کلیسا په عملي میدان کې په ډیره سپین سترګۍ د مال او شتمنۍ په راغونډولو بوخته وه او د خپلو پیروانو وینې یې زبېښلې په داسې ډول چې حتی دنیا پرسته یهودیانو او لویو ځمکوالو ورسره په یاده چاره کې سیالي نشوای کولای. کلیسا په داسې حال کې له خپلو پلویانو د زهد، پرهیزګارۍ او ساده ژوند غوښتنه کوله چې کړنلاره یې د خپلو وعظونو او سپارښتنو سره سخته په ټکر کې وه او له هغو مخو سره یې سمون نه درلود چې خلکو ته یې تبلیغولې. لویدیځ لیکوال انډري کریسن لیکي په مسیحیت کې نیک اعمال لکه فقر، تواضع، قناعت، روژه، پرهیزګاري او بښنه د عادي مؤمنانو، کشیشانو او قدسیانو د وعظونو لپاره ښه ارزښتونه وو. مګر اسقفان او ستر دیني اشخاص بیا له نورو امتیازاتو څخه برخمن وو لکه ځانګړي محفلونه، بېلابېلې شخصي ګټې، غلامان او پریمانه څاروي.